دا یو خور سوال کړی دی چې زه استاذ یم او د جنکۍ راځي ما سره سبق وي قرآن یادوي بعض جنکۍ داسې کوي چې کله قرآن ختم کړي نو ما له ګفټونه او هدیې راوړي دا هدیې د هغوی نه اخیسته جایز دي او که نه الجواب ګوره شریعت دا خبره حرام کړې ده چې هر هغه سړی اصحاب الولایات چې څه نه څه مشرتیا ورسره وي دوی له دا هدیې ورکول دا شریعت حرام کړی چې دوی له به هدیې نه ورکوي وجه دا دی چې دا هدیه ورکول داسې خلکو له ګفټ دا معامله عامه بیا خاصې ته واوړي او شریعت زمونږ عدل او انصاف والا دی هره دروازه چې فساد ته کولاویږي شریعت یې بندوي که هغه وړوکی فساد وي خو شریعت یې نه غواړي لکه اوس ته دې یو کس خواله ورلي او هغه په کمپنۍ کې یا د حکومت په یو پوسټ باندې دی موږ وایو د حکومت په یو پوسټ په ګډ پوسټ باندې دی ته ورلې ورته ووایي چې زه به تاله 500 روپۍ درکړم زما دا کار وکړه دې ته څه وایي رشوت بل ورځ ورلي او ډبي کې د ښه مزېدار ګفټ بند کړی دی هغه له دې وکړو او دا کار ماله وکړه څه خیال دی بلکل یو شی دی بلکل یو شی دی دی له نوم د هدیې او هغه رشوت اوس دې کوم سړي دی چې دا هدیه ورکړه دی به د ده سره داسې معامله کوي لکه څنګه چې د عامو خلکو سره کوي نشي کولی زړه ته به دا خبره را پرېوځي سبحان الله څومره ښایسته دین دی زموږ ته دغه شان استاذ شو ته ورلې استاذ پسې او دا جي دا والا عطر او دا خوشبو او دا موبایل او دا پلانې شو پلان امتحانونو کې به تا سره داسې حساب کوي لکه څنګه چې نورو سره کوي د دو بې ځله حسابي نو نه دي جایز ځکه حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدایا العمال غلول دې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم غلول ویلی خیانت یې ورته ویلی چې مشرتیا در سره یې او ته د خلکو نه هدیې یا دغه کوم ځای کې چې تا سره کسان کار کوي او د هغوی نه هدیې اخلي دا ټول ناروا دي دغه شان استاذ هم مشر دی نو دې خور ته موږ دا وایو چې تا له نه دي جایز چې ته د یوې جنۍ نه چې تا سره قرآن وایي د هغې نه ګفټ والي یا هدیت یې والي که دا ټولې جنکۍ په شریکه دا ګفټ ورکوي او که یوه جنۍ یې په شریک یوازې ورکوي او که ټولو استادانو له ورکوي او که د یوې له ورکوي خو دا ناروا دي الا بعض حالات شته په کې جایز دي چې دا جنۍ د دې استازي نه جدا کېږي بیا خو پکې دغه یره نشته یره ختمه شو یره ختمه شو چې یعنې دا به د دې طرف ته مایله شي او نمبرې به له زیاتې ورکړي او کیدای شي نورو سره ظلم وشي او دا وشي اوس دا یره څه شوه ختمه شو لکه اوس یو هلک دی یونیورسټۍ نه فارغېږي خبره ختمه شو او خپل استاذ دی هدیه ورکول بلکې دا ښه کار دی دې ټیم کې استاذ له هدیه ورکول دا ښه کار جایز نه ښه کار دی چې هغه دا دومره ښه ما سره وکړو دومره ماته سبقونه ووایي راشه نن دله دا فلانی ګفټ او هدیه ورکړه او ښه کار یا یو کس د یوې جامعې نه بلې ته ځي یو یونیورسټۍ نه بلې ته ځي د یو مدرسې نه بلې ته ځي او بل دغه ځي نه نوره خبره ختمېږي یا داسې وشي لکه اوس یو استاذه د جنکو ته سبق قرآن ورته یادوي او استاذه راشي اعلان وکړي چې زه نور دلته سبق به نه پړوم او زه اوس بل ځای کې استاذه شو نو بیا ورله د شاګردانې هدیه ورکولی شي که نه شي ولې ورکولی شي بس دا پکې حکمت ته چې ځینه بل ځای ته ځي ستاسو دا زه یعنې مطلب دا دی چې کله سلسله ختمېده نو بیا صحیح ده نور پکې څه نشتي جواب موږ دا ورکو چې کله هغه یره ختمه شي د ظلم او د زیاتي د دې نورو سره او د دې سره بیا خاص ملګرتیا کول او د دې نمبر ډېرول او د دې لپاره منډول دا یره ختمه شو دی جواب دی نو بیا به د دې یرې ختمېدو وجه دا ده چې دا د سکول نه ځي جواب چې تاسو ورکوئ دقیق جواب نه ورکوئ یو ځای یادوئ او بل یادوئ
ولې دلته هغه ستا هدیه جایز شو ځکه چې یره ختمه شوه یره ولې ختمه شوه هغه ځي د دې سکول نه دی جواب دی نو اوس دې خور له د دې جنکونو د هدیه اخیسته جایز دي که نه دي هغوی چې قرآن ختم کړي وایي زه جنکو ته قرآن یادومه چې کله قرآن ختم کړي نو د هغې په خوشحالۍ کې ماله هدیه راکوي او کوي ظاهره خو دی چې کله قرآن یاد شي چې یو استاذ دی د هغې سره صرف قرآن یادېږي یو استاذ دی صرف قرآن یادېږي داسې چې کله د ده شاګردان قرآن یاد کې بیټې شي څوک هلته پروت دي تاسو ته قرآن چې یاد کړي بیا سړی مخکې شي نو که دا طالبات چې کوم دي خور سره دي د قرآن یاد کړي د دوی کار وشو او بیا په تلو کې وایي چې دا زمونږ استاذ و دی مونږ سره ډېره منډه والې او ډېر ښه یې کړي نو مونږ چې دی دی له دا هدیه ورکوو نو دا کار څه دی دا جایز دی والله اعلم په دې به اکتفا وکړو انشاءالله په را روان نشست کې به باقي سوالات و جوابات کوو ډېر سوالونه پاتې شو دا بعض جوابونه اوږده شي د فایدې لپاره الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين